السلام علیکم. تاسو ګورئ باسین خبر زیم شاهد جان زیب د خبرو سره ټکی. مولانا فضل الرحمن په ځینو موضوعاتو کې د تحریک انصاف سره یو ځای کار کولی شو. مایوسي ورېځه ختمه شوې ده. دفاع خبرې کولو والا چیرته دي؟ د فوج مشر بلاول بټو د وفاقي حکومت سره د معاملات حل کولو لپاره کمیټه جوړه کړې ده. وی پی این نه حرام دي نه غیر شرعي. په بیان کې غلطي شوې ده. راغب نعیمي د خبرو تفصیل. مولانا فضل الرحمن په ځینو موضوعاتو کې تحریک انصاف سره یو ځای کار کولی شو. د جمعیت علماء اسلام مشر په مدرسو بیل کې د صدر رویې باندې سوالونه پورته کړي دي او تحریک انصاف د احتجاجي کړي غیر موثره قرار کړې ده. مولانا فضل الرحمن ویل چې د پاکستان تحریک انصاف سره په ځینې موضوعاتو کې یو ځای کار کول ممکنه ده. هغه د بلاول بټو زرداري د حکومت نه ناراضګۍ باندې ویل چې پیپل پارټي د حکومت برخه نه ده خو دا د حکومت ملاتړ کوي ځکه دا ناراضګي معمولی خبره ده. په 24 نومبر د پی ټی آی احتجاجي کال باندې خبرو کولو کې مولانا ویل چې د بار بار احتجاجونو وجه نه پی ټی آی اهمیت کم شوی دی. هغه په دې هم اعتراض وکړو چې د مدرسو بیل باندې صدر مملکت طرف نه دستخط ونه شو او ویل چې دې رویې وضاحت ورکول پکار دي. داسې ښکاري کې چې مسله په ملک نه بلکې بار ده. مایوسي ورېځه ختمه شوې ده. د ډیفالټ خبرې کولو والا چرته دي؟ د فوج مشر جنرال عاصم منیر د اقتصادیات مثبت اشارو باندې اعتماد هغه اظهار کولی دی. د اتحاد ضرورت باندې زور ورکړو. د فوج مشر جنرال عاصم منیر د کراچۍ بزنس کمیونټي ته دا وینا په محل ویلي یو کال مخکې چې کوم د مایوسي ورېځې خبرې وې هغه اوس ختمې شوي دي. هغه مطالبه وکړه چې د ډیفالټ خبرې کولو والا خلک اوس چیرته دي. هغه دا اوس جواب راکړ. جنرال عاصم منیر ملک ته د مور حیثیت ورکولو کې ویل چې موږ له شخصي فایدې باندې ملک لپاره قرباني ورکول پکار دي. هغه د اقتصادیات مثبت اشارو ته اشاره ورکړه او ویل چې د پاکستان روشن مستقبل لپاره ټولو ته یو ځای کار کول پکار دي. هغه زیاته کړ چې دهشتګردۍ تر غیر قانوني کاروبار بهرنیو عناصر نه تقویت ملاویږي او دې لپاره سخت اقدامات روان دي. بلاول بټو وفاقي حکومت سره معاملات حل کولو لپاره کمیټې جوړه کړې ده. نو رکني کمیټې به د حکومت سره رابطه کې پاتې کیږي او تحفظات راپورته کوي او خپل رپورټ به راتلونکي اجلاس کې پیش کوي. د پیپل پارټي مشر بلاول بټو زرداري د وفاقي حکومت سره معاملات حل کولو لپاره نو رکني کمیټې جوړه کړې ده. په دې کمیټې کې راجا پرویز اشرف، نوید قمر شیری رحمان، د سند وزیر اعلی، د بلوچستان وزیر اعلی، د پنجاب گورنر سردار سلیم خان او د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنډي شامل دي. دا کمیټې به د حکومت سره رابطه کې پاتې کیږي او خپل تحفظات به پورته کوي او په راتلونکي سنټرل ایگزیکټیو کمیټې اجلاس کې به خپل رپورټ پیش کوي. بلاول دې نه مخکې په وفاقي حکومت د احترام او معاهدو عملي کولو باندې تحفظات اظهار کړی و. دې نه وروسته وزیر شهباز شریف د هغه تحفظات ختمولو هدایت کړی و. وی پی این نه حرام دي نه غیر شرعي. بیان کې غلطي شوې ده. راغب نعیمي اسلامي نظریاتي کونسل مشر وضاحت وکړو چې د وی پی این استعمال د نیت او مقاصد باندې شرعي حکم لري. اسلامي نظریاتي کونسل مشر د راغب نعیمي وی پی این استعمال باندې خپل متنازع بیان وضاحت وکړو او ویل چې وی پی این خپل ذات کې نه حرام دی او نه غیر شرعي بلکې د غلط استعمال غیر اخلاقي یا غیر شرعي کېدلی شي. هغه ویل چې په بیان کې ټایپ غلطي شوې ده او د وجه نه غلط فهمي پیدا شوې. هغه زیاته کړې چې د اظهار ازادي لپاره حدود پکار دي خو دا حدود په شریعت او اصولونو خلاف نه وي. راغب نعیمي حکومت باندې زور وکړو د ټکنالوژي مثبت استعمال ته فروغ ورکړي، هغه مسایل حل کړي چې دا مذهب او ریاست په اصولونو منفي اثر کوي. هغه سره مولانا طاهر شرفي هم ویل چې د توهین کیسز کې ملوث خلک وی پی این باندې غیر اخلاقي سره مواد ته لاس رسوي خو دا مسله وی پی این نه بلکې د غلط استعمال ده. داسې مزید خبرونو لپاره آواز چینل لایک او سبسکرایب فالو ضرور کوئ.